سلامونه دوستانو د امریکا حکومت لخوا نوې فرمان صادر شو. دا فرمان د کډوال لپاره دی، مشخصا د هغه کډوال لپاره چې کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي او دوی په خپل امریکا کې دي. دا د هغه افغانانو لپاره دی چې د تیر 2020 کال د اگست د میاشتې را په دی خوا امریکې ته راغلي دي. دا د USCIS لخوا پرون نهایی سو او اعلان سو. تاسو کولای شئ چې خپل کورنۍ د دغه فورمې په واسطه امریکې ته دعوت کړئ. دوستانو، آیا دغه کار ګارانټي شوی کار دی؟ تاسو ته باید ووایم چې په امریکا کې مشخصا په حقوقي او قانوني برخو کې هیڅوک د هیڅ چا او د هیڅ یو کار ګارانټي نشي کولای. دوی خپل ځان ته پروسیجر لري، دغه پر اساس پرمخ ځي. بل پوښتنه دوستانو دا ده چې د کورنۍ کوم غړي تاسو دعوتولی شئ؟ ستاسو خاوند او ستاسو میرمن. دوم، ستاسو اولادونه چې عمرونه یې د 21 کالو څخه کم وي او ودونه نه وي کړي. واده ډیره مهمه ده، په ځانګړي ډول لیکل سوی دی. کوم ډول استعدادونه ورته پکار دي؟ 3 ډوله استعدادونه مهم دي. لومړی هغه استعدادونه چې تاسو پورې مربوط دي. دوهم هغه استعدادونه چې مقابل لوري پورې مربوط وي. دریم هغه استعدادونه چې تاسو مشترک دي. تاسو پورې چې مربوط استعدادونه دي، لومړی ستاسو ورک پرمټ دی، ستاسو پاسپورت دی، ستاسو تذکره دی، ستاسو I-94 دی او ستاسو د USCIS نمبر دی. دا 5 اسنادونه تاسو ته ډیر زیات مهم دي. مشترک اسناد کوم دي؟ مشترک اسناد تاسو نکاح خط دی، تاسو باید نکاح خط ولرئ. مقابل لوري پورې کوم اسنادونه مهم دي؟ تاسو د میرمنې پاسپورت کې چیرې وي، تذکره، په کوم ځای کې اوسېږي، په کوم هیواد کې اوسېږي، برث سرټیفیکیټ، دغه اسنادونه مهم دي. تاسو د ماشومانو هم دغه اسنادونه مهم دي، د هغوی تذکره، برث سرټیفیکیټ، پاسپورت کچیرې ولري ډیر به ښه وي، او کچیرې ونه لري دلته اف ورته لیکلی، اف اویلیبل ورته لیکلی. کچیرې نه وي مشکل نشته، ولې کچیرې وي ډیر ښه دی. دغه اسنادونه دوستانو د مقابل لوري څخه باید تاسو له ځان سره ولرئ. نو تاسو څنګه ورته کولی شئ چې اپلای وکړئ؟ تاسو په خپله کچیرې په انګلیسي ژبه پوهیږئ او دغه فورمې تاسو پخوا ډک کړي وي او یا هم یو څه اندازه پوهه لرئ، نو تاسو په خپله کولی شئ چې دا کار وکړئ. د فورمې ډکول ډېر ستونزمن کار نه دی، په اسانه تاسو کولی شئ ډک. زه تاسو ته راهنما او لارښوونه په منظم شکل شریک کوم. که چیرې تاسو په خپله نشئ کولی، نو خپل کیس ورکر سره خبرې وکړئ، ایجنسي سره خبرې وکړئ. ستاسو کوم بل ملګری وي چې په دغه برخه کې پوهه لري، د هغه نه مرسته وغواړئ او دا فورمه ډکه کړئ. کله چې مو فورمه ډکه کړه، منظم سو، نو سبمیټ کوي. او ستاسو کانټاکټ نمبر او د مقابل لوري کانټاکټ انفارمیشن هم ډیره مهمه ده. کانټاکټ په دې معنی چې ایمیل ادرس او تلیفون شمیره ډیره مهمه ده. مشخصا د مقابل لوري چې په هر ځای کې اوسېږي، د هغه ځای ادرس به ورته ولیکئ، تلیفون شمیره او د مقابل لوري ایمیل ادرس ولیکئ. دا هم ډیر زیات مهم دي. دا چې دا فورمه څنګه ډکه کړو، زه تاسو ته په منظم شکل تشریح کوم. ځینې نور پوښتنې دا دي چې زه پیرولی یم، زما اسایلم قبول سوی، ما انټرویو ورکړی، اسایلم مې نه دی قبول سوی. ځینې بیا وایي چې زه HIV کیس لرم، ځینې وایي چې زه یوازې I-94 لرم، ځینې وایي چې زه ورک پرمټ نه لرم. دوستانو، دا ډیره مهمه ده چې تاسو امریکې ته رسیدلی یاستئ، په امریکا کې اوسېږئ او ستاسو ادرس معلوم وي او دقیق وي. تاسو ټول کولی شئ چې خپل د کورنۍ لومړنۍ غړي چې ستاسو میرمن یا خاوند او ستاسو اولادونه دي چې ودونه نه وي کړي او عمرونه یې د 21 کالو څخه کم وي، تاسو دا فورمه ورته ډکولی شئ. که چیرې نور پوښتنې لرئ، نو په کمنټ کې ولیکئ، زه تاسو ته ځواب لیکم. په دې هیله چې خپل کورنۍ سره یو ځای شئ او آرام او خوشحاله ژوند ولرئ. تاسو ته دعا کوم په دې هیله چې ما هم خپل دعاګانو کې په یاد وساتئ. ډیره مننه.